السلام علیکم زما ګران ملګرو نن د یو څیز باندې غږ کوو دا فیصل مسجد دی فیصل مسجد کې د ښځو دپاره هم لکه دا یو ښه خبره هم کې دا چې څرنګې مکه معظمه نورو کې د فیمیل ښځو خپل یو ځای ټاکلی شوي مرد سره هغه یو غټ اجتماع کې لمونځ چې کوي ډېر غټ عبادت او ثواب کار دی خو فیصل مسجد کې دغه یو فیشن جوړ شوی ده نن جمعة الوداع ده ول خو ټول ته ما طرف نه هم ډېر دعاګانې هم کوو چې ټولو باندې رحم وکړي خاص کر موږ افغانانو باندې چې ټول مشکلات کې دي بل موږ به ځان ته هم دعا کوو چې موږ ټول مغفرت الله تعالی نصیب کړي دا جمعة الوداع ده جمعة الوداع کې دلته کې یو فیشن جوړ شوی ده یو طرف ته سړي مونځ بل طرف ته د ښځو دلته کې فیشن شو قسم لګېدلي وي مونځ عبادت کم او دلته د فیشن شو یو جوړ شوی دی نو زه کم از کم دغه څیز دغه هغه لرم چې د ملایان په دې باندې غټ غټ مفتیان نو دغه شانتې هغه جاري کړي بیا د دې لپاره یو سکیورټي بندوبست داسې وشي چې د ښځو یو بل ځای مختص کړی شي یو مکس دا بالکل ځای ورته بل مختص شوی دی خو دا یو مکس غټ جوړ شوی دی تاسو کتی شئ چې مونځ دوران کې هم دلته کې د ښځو چې کوم هغه ده دا مینځ هغه کې راوړي داسې کې عید مونځونو کې هم تاسو کتی شئ بالکل په دې صفونو مینځ کې د یو قسم لار تاسو کتی شئ چې هغه راځي دغه شانتې صورتحال تاسو کتی شئ زه تاسو ته هغه ښیم بیا که زما دغه ویډیو څومره هم زیات تاسو ته وایرل کړي نو ښه خبره ده چې دې کې موږ دا مطلب نه چې ښځو به یې تنقید کوو تنقید په خپل ځای باندې خو پکار دا ده چې د دپاره بل بندوبست وکړی شي دلته مونځ ته ولاړ وي کسان ولاړ وي مونځ عبادت هم کوي او په شا باندې ګوره دا ښځو تګ راتګ دغه سلسله هم روانه وي نو دا څنګه ممکنه کیدی شي چې دا عبادت وشي یا په داسې حالاتو کې وشي زموږ هغه دومره ایمانونه دومره مضبوط نه دي څنګه کیدلی شي خو دا یقینا چې په دې باندې به مفتیان صاحبان ښه پوهېږي او دلته کې دا فیشن شو صورتحال چې تاسو موږ کوو دا دې بند کړی شي او موږ په دې باندې یو چې نن جمعة الوداع ده یا جمعة الوداع او یا چې کوم بیا خاص کر عید په موقعو عید اختر په موقعو باندې دغه کې ډېر زیات هغه وي اوس تاسو ته صرف او صرف دغه ښیم چې یو طرف ته دومره زیات کړی دی بل طرف ته دلته کې دومره لکه سنګار او هغه څیزونه چې تاسو سوچ کوئ چې دې کې واده زیات سما جوړ شوی دی حالانکې دا د عبادتګاه ځای ده او دغه شانتې عبادتګاه ځای کې نه ده پکار داسې مکس خبرې بیا خاص کر پاکستان کې اوس زموږ په اسلام آباد کې الله دې موږ ټول مې رحم وکړي دا یو پیغام هم او زما طرف نه ولې چې زما محسوسه کا محسوسه مې کا تاسو سره شیر کا تاسو خپل کمنټس کې هم رائے راکړئ شاید دې باندې څه پکار دي او بیا خاص کر دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې زموږ مشرانو ته ورسي چې کم از کم دغه کلچر لکه یو طرف ته سړي یو طرف ته ښځه مکس نه ده پکار هغه دپاره خپل طریقه کار پکار ده او بیا خاص کر دلته کې کوم نمونه صورتحال جوړ شوی دی دې بندیز دپاره به څه کېږي اکثر تاسو به د دې فیصل مسجد ویډیو هم لیدلي وي چې وایرل شوي دي نو بس دې ځای کې اخر کې به تاسو نه هم دعاګانې غواړم جمعة الوداع ده الله دې وکړي چې دغه چې برکت وجې نه مصیبتونه موږ نه لرې شي زموږ مسلمانانو ملکونو باندې خاص کر خدای دې رحم وکړي فلسطین باندې دغه شانتې کشمیر انډیا سره ظالمانو سره کې د مسلمانانو باندې خصوصي رحم وکړي او دلته چې کوم افغانستان پاکستان کې کوم مشکلات دي الله دې دا نه لرې کړي همدې سره غواړم تاسو نه عزت او زما پیغام کوم تاسو پوه شوي خپل کمنټس رایې کړئ خپل رایې سره شریک کړئ مننه خوشحاله او آباد